سلاکار وزیر او ننګرهار ولي محمد غلام منګل د سلواغې په 5مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ارشاد حج اوقافو وزارت مسلکي معین عبدالحکیم مونی په مشرۍ د ګڼ شمېر دیني عالمانو او نورو سره ولیدل. د ارشاد حج اوقافو وزارت مسلکي معین عبدالحکیم مونی د دغه لیدنې پر مهال په ننګرهار ولایت کې د ولایت مقام او علما کرامو ترمنځ د ښو اړیکو له امله ستاینه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دغه چاره به لا هم دوام وکړي. نوموړي ډاډ ورکړ چې د علما کرامو سره یې خبرې اترې کړي او هر مهال به په ټولو قانوني چارو کې د ولایتي ادارې سره همکاري ووسي. سلاکار وزیر او ننګرهار ولي محمد غلام منګل د ارشاد حج اوقافو وزارت مسلکي معین په مشرۍ د دیني عالمانو څخه مننه وکړه چې د ولایت مقام سره هر مهال له نږدې اړیکې ساتي. هغه زیاته کړه همیشه هڅه کوي چې د کړنو پر مهال د علماء کرامو ځانګړې مشورې ترلاسه کړي ترڅو د چارو پر مهال ورته د اسلام د مبارک دین له نظره سالمې لارښوونې وکړي. د ننګرهار ولي په وروستیو کې د آزادې سیالۍ له لارې په ننګرهار کې د سلګونو علماء کرامو د ګمارنې د لړۍ له پیل کېدو څخه هم خوښي ښکاره کړه او د یاد وزارت څخه یې له همدې عمله مننه هم وکړه.